ابونه زه کوشش کوم چې تاسو له درکم زیات چچونه پکې په دې باندې راغلي وو چې تاسو دا ووایئ چې الله تعالی له کیفیت علمي ثابتول دا د جمهور مسلک دی عفوا معیت علمي ثابتول دا د جمهور مسلک دی او معیت ذاتی بلا کیف دا د بعض اهل حق صوفیه مسلک دی یو مرګری دا اشکال کړو چې څنګه معیت علمي د جمهور مذهب شو اجماع د پدې باندې نو دا او معیت ذاتی خو یو شی دی نو هغه د جمهور مسلک شي کنه هغه هم د جمهور مسلک شي کیفیت ذاتی نو دا غي وجه دا چې ګوره معیت علمي په باره کې باقاعده د سلفونو د اجماع لفظ منقول دی او د سلفونو د جمهور لفظ منقول دی او په معیت ذاتی کې داسې قسم الفاظ نه دي نقل او په دې باب کې نقل اصل د عقل په ځای باندې لہذا موږ د نقل تابع نه ځکه دویمه خبره دا ده چې دا بیا هم صحیح وه که چېرې موږ دا ویلي وه چې دا کیف دا دغه چې دی د معیت ذاتي دا خبره چې ده د څه د معیت ذاتي دا خبره چې دا د جمهور قول چې دا به بیا هم یعنې دې له به څه ناڅه مونږ یو طریقه جوړه کړې وه خو باقاعده علماو تصریح کړې ده چې ګوره دا د بعضو قول دی یعنې د لفظ بعضیت یې ورته سره تصریح کړې ده چنانچه مجدد الفساني صاحب تصریح کړې ده مفتی شفیع صاحب تصریح کړې ده حضرت تانوي صاحب تصریح کړې ده چې ګوره دا د بعضو قول دی نو د دې نه معلومیږي چې معیت ذاتي ته د جمهور قول نشي ویلی نو ورته اجماعي قول ویلی شي نو خبره هم هغه ده چې کوم په محاضره کې تاسو ته ما کړې ده چې اجماع په معیت علمي ده او معیت ذاتي بلا کیف دا د لومړني قول سره جمع کیدی شي خو د جمهور تصریح پې نه ده شوی یو خو دا د دې چټ جواب شو یو بل چټ مرګري را لېږلی چې ګوره یو طرف ته تاسو وایئ چې الرحمن علی العرش استوى بذاته دا بذاتي لفظ چې چا ورسره وویل دا بدعت شوه ځکه استوا په ظاهري معنا کې واغسته چې جلوس دی لہذا سلف په بدعتي لفظ باندې رد کړی دی نو بیا یې د مرګري سوال کړی دی بلکې دا ډېرو چټونو کې راغلی چې داسې الله پاک له معیت ذاتي حاصل دی نو دلته هم د ذاتي دا لفظ د بدعت شي کنه نو د هغې جواب ما مخکې مجمال سره درکړی خو اوس لږ تفصیل سره درکوم هغه داسې چې د معیت سره د ذاتي لفظ ولګي نو دا بدعت نه ګرځي او یعنی الله موجود بذاته او دا غرنګي استوا سره چې د ذاتی لفظونه کې دا بدعت ګرځي ولې د استوا ظاهري معنا چې دا هغه جسم سره خاص ده استوا جلوس ته وایي ظاهري معنی جلوس دی نو کوم چېرې دې سره د بذاته لفظ هم ولګي نو دا به جسم سره خاص شي او الله پاک دپاره به جلوس ثابت شي جلوس د جسم خاصه ده والله د دې نه پاک دی خو دغه رنګې کوم چېرې داسې وایي چې الله موجود بذاته في جميل امكنه بلا كيف نو دا تقسیم نه دی مستلزم ولې دلته د بذاتي لفظ د موجود سره ولګاو او موجود لفظ چې دی نو دا جسم نه مستلزم نه دی د جسم نه عام کیدی شي لہذا موجود د امور عامه نه دی د الله ذات لم ورزي اعراض لم ورزي جواهر لم ورزي نو د موجود لفظ سره چې بذاتي لفظ ولګي دا موجود لفظ چې د جسم سره خاص دی دا عام دی نو دلته جسم سره نه خاص کیږي لیکن استوا سره د کو بذاتي لفظ ولګول استوا د جسم سره بیا خاص کیږي نو الته بذاتی لفظ نه دی لګول پکار او دلته د مایت ذاتی سره کو د ذاتی لفظ ولګي د موجود بذاتی سره دا لفظ صحیح دی دغه چې کوم د تقسیم ته افزا نشته ته باندې پېښ په خبره کنه د دین علاوه یو بل چې دا راغلی و چې د الله تعالی د قدرت تعلق د ممکناتو سره دی دا یو ډېره ډوبه مسله ده او د دې مسلې په تحقیق متکلمینو مستقل کتابونه لیکلي دي زموږ د استادان استاد شیخ عبدالله غماري رحمه الله په دې مسله کتاب لیکلی دی رفع الاشکال عن مسألة المحال رفع الاشکال عن مسألة المحال او د دې مسلې تمام نواحي او تمام ګوټونه واضح کړي دي اجمال سره صرف دا وایم چې د الله تعالی بعضې صفات چې کوم دی هغه صفات کاشفه دي او بعضې صفات چې دي هغه صفات مؤثره دي کم صفات چې صفات کاشفه دي نو د هغوی په تعلقاتو کې عموم دی لکه صفت د علم واخله نو دا صفت د علم د صفات کاشفونه دی نو علم د ممکناتو سره تعلق نیولی شي علم د محالاتو سره تعلق نیولی شي لکه شریک د باری تعالی باندې د الله علم دی چې دا نشته زما دپاره محال دی صحیح نو اوس دا د ممتنعاتو سره د علم تعلق شو علم د واجباتو سره تعلق نیسي لکه الله تعالی ته د خپل ذات پته ده الله ته خپل ذات معلوم دی نو دلته د علم تعلق د واجباتو سره شو نو دا د صفات کاشفونه دي کوم صفات چې صفات مؤثره د هغې تعلق به صرف د ممکناتو سره لکه قدرت به واخلو د قدرت معنا دا د صفات مؤثرونه دي د قدرت معنا دا ده چې د قادر په چا باندې قدرت راشي دغه مقدور له به وجود هم ورکولی شي او عدم به هم ورکولی شي یعنی د قادر چې په کوم شي قدرت راغی واشي مقدور وګرځېدو اوس د دغه مقدور وجود او عدم دواړه سواسی دي په جانب د قادر باندې
کو الله وغواړي نو د مقدور لبا عدم ورکی کو الله وغواړي د مقدور لبا وجود ورکی اوس په دغه وخت کې د قدرت تعلق به صرف د ممکناتو سره ځکه کو د قدرت تعلق د واجبات یعنی الله پاک د ذات سره راولي او دا وایي چې الله په خپل ذات قادر دی نو دې معنا دا ده چې الله پاک له عدم ځان له ورکولی شي عدم ځان او د الله له عدم راتله د محالاتو نه دی نو د دې وجه د قدرت تعلق د الله د ذات سره نشي راتلی پېښ شوه دغه رنګه د الله د قدرت تعلق د ممتنعاتو سره او د محالاتو سره نشي راتلی ځکه د قدرت تعلق چې د کم مقدور سره راشي د هغې مطلب دا دی چې هغې ته وجود ملاوي دي شي عدم نو که ممتنع سره تعلق راغی د مطلب دا دی چې د ممتنع ته وجود ملاوي دي شي او شریک د باری تعالی ممتنع دی شریک د باری تعالی ته وجود ملاوي دي شي حاشا وکلا شریک د باری تعالی نشي راتلی نو چې نشي راتلی نو دې وجه د قدرت تعلق د محالاتو سره نه دی خبره باندې پېښ وکنه نو د دې تحقیق نه پس اوس بعضې خلک دا خبره کوي چې آیا الله پاک د ځان په شان بل خدای پیدا کولی شي او که نشي پیدا کولی نو هغه څوک چې سوال کوي هغه دا وایي که چې نشي پیدا کولی نو خو الله عجزه شو او که چې پیدا کولی شي نو خدای پاتې نشي شریک به راشي نو دا سوال له سره غلط دی ولې اولا خدا ته چې دا خبره کوي چې الله د ځان په شان خدای پیدا کولی شي او که نشي نو چې کم خدای پیدا شو نو خدای کیدی شي د خدای په صفاتو کې یو قدیم صفت دی کنه چې با باندې چرته آدم نه راغلی مونږ فرض کړ چې خدای د ځان په شان بل خدای پیدا کړو نه بل خدای نشته راشته کنه نو چې کوم خدای د نشته شته شي خدای کیدی شي خدای خو هغه دی چې هغه ابدي ذات دی سرمدي ذات دی ازلي ذات دی آدم په چته نه راغلی نو چې خدای د نشته شته شو دا بسنګ خدای دا پلاستیکي خدای باندې څه کې نشته شته پېښ به نو ور خدا سوال غلط دی دویمه خبره دا چې ګوره کې وسړی دا وي چې الله پاک د ځان په شان بل خدای پیدا کولی شي نو دلته د صفت د قدرت تعلق د محالاتو سره راوسته ځکه الله پاک باندې عدم نشي راتلی د عدم راوتی شي لهذا دا خبره غلطه شو پېښ به نو د قدرت تعلق د محالاتو د واجباتو سره نه راځي او دغه رنګ دا یو خبره چې آیا الله پاک داسې کاڼي پیدا کولی شي چې په خپله نشي اوچتولی دا سوال هم غلط دی ولې الله پاک عجز چې دی دا د محالاتو نه دی ټیک ده اوس د قدرت تعلق د محالاتو سره راولي نو د قدرت تعلق د محالاتو سره نه راځي خبره باندې پېښ وکړه تاسو د دې مقام لایق او د دې دا تفصیل لی ورنه په شرقایت کې په دې مسله تقریبا 2-3 غنټې رڼا اچوم په هغې سره بالکل دا مسله سپینه شي خو د دې سوال او مجلس سره مناسب هم دا تحقیق دی دونه خبره په ذهن کې کېده چې د قدرت تعلق سره د ممکناتو سره دی نو د واجباتو سره راځي او نه د ممتنعاتو سره او د علم تعلق د واجباتو ممکناتو او ممتنعاتو ټولو سره راځي خبره باندې پېښ وکړه د دې وجه نه متکلمین حضرات وایي چې په صفت د علم کې عموم دی په صفت د قدرت کې شمول دی دغه خبره ډېره درنه ده په صفت د علم کې عموم دی او په صفت د قدرت کې شمول دی دې کې عموم نه یادی ولې دې کې د علم په شان عموم نشته ځکه دا صرف د ممکناتو سره تعلق نیسي امید دی چې تاسو به څه ناڅه پوه شوئ خبره باندې پېښ وکړه نور بدل د تحریري چټونو ته راشو کان الله ولم یکن شیء قبله متشابهات میں کس طرح ہے د دې تفصیل ما تاسو ته پرون کړو ځکه د دین اهل بدعت دا یو استدلال کوي یا چې عالم قدیم دی وی حدیث کې راځي چې الله او د الله نه مخکې سنو نو الله پاک سره خو سره یو شی کېدی شي هغه عالم دی وی څنګه چې الله قدیم دی نو عالم هم قدیم دی د دې وجه نه کان الله ولم یکن شیء قبله دا الفاظ متشابهات شو او دا به حمل کې په هغه محکم الفاظ باندې چې هغه د کان الله ولم یکن شیء غیره دا د دې جواب شو ابن تیمیه صاحب د صفات او باب کې د اهل سنت والجماعت تبار دی کنه دی جواب ما تاسو له پړو رس درکړو چې دغه د عقیدې په سلسله کې تفردات خطرناک دي لہذا هغه د اهل سنت نه ګڼل دا ډیره مشکله ده او زموږ محققین حضرات علماء دیوبند هم داوي جب مترادف لفظ کا اطلاق ذاتی باری تعالی پر جائز ہو تو پھر اسماء باری تعالی توقیفی کیسی ہوئی توقیفی دی پیش پہ ذکر چې دا ترادف هم د توقیف دلاندې داخل ترادف هم د توقیف دلاندې داخل لي وفي المسألة تفصيل جدا جدا ولا نستطيع أن نفصلها في هذا المجلس القصير ولو يريد أحد أن أفسر أمامه هذه الكلمات فليحضر إلى دار العلوم نرشك وليحضر إلى درسي في شرح العقائد پیش په کوزه کې خو سمندر دو نظر نه را بندي کنه وا خولي کنه دونه په دې مجلس کې نه کی الله تعالی د قرآن پاک میں لفظ خدا سے تعبیر کیوں نہیں کیا ځکه چې دا عربی کتاب دی او خدای د فارسی لفظ کتاب پیش په خدای ایل نسبت خو کړی دی ځان ته کنه ایل په عبرانی ژبه کې الله ته وایي پیش په او چې قرآن د عرف موافق نازل شوی دی کې دې چې د عربو په عرف کې په وخت کې لفظ خدای نه استعمالي دو ایل استعمالي دو د دې وجه چې کوم دی ایل وروړي پیش په كل نفس ذائقة الموت ويحذركم الله نفسه تعالى تعالى کې نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے تو كل نفس خا دی مرګري ویل ان شاء الله پاک په صفات متشابهو کې نفس دی ويحذركم الله نفسه
او نفس خو د الله چې صفت شو دا خو قدیم دی او بل طرف ته الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر نفس به چې کوم دی هغه د مرګ سکه کوي نو بیا خو د الله پاک ذات هم د مرګ سکه کوي د دې جواب دا دی چې د کل نفس نه مراد دی کل نفس ممکنة ذائقة الموت خبره باندې پېښ شوې که نه یو بل ملګري سوال کړی دی دا سوال دونه خاص نه دی تاسو دونه نری نری لیکلی چې دې له ځان له تحقیق پکار دی دوربین قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے تو اب کیا خوا دا اوس ښه سوال دی ګوره یو ملګري دا سوال کړی دی چې الله تعالی ته قرآن کې نسبت راغلی ولکن الله قتلهم الله پاک دې قتل کړي نه الله ته قاتل ویلی شي او که نه شي ویل ځان په خبره پوهېږي ګوره یو باب د صفات په باب د صفات کې متکلمین حضرات سختی کوي په باب د اخبارو کې سختی نه کوي پېښ شوه په صفاتو کې ضیق دی تنګي ده په اخبارو کې ضیق نشته بس اوقات د یو لفظ نسبت به الله ته شوي به طور اخبار هغه د الله صفت نه او کله چې د الله پاک ته به طور اخبار د یو څیز نسبت وشي نو هغه به د الله صفت نه ګرځي دلته د قتل نسبت الله ته به طور اخبار شوی دلته د قتل نسبت الله ته به طور اخبار شوی دی یا دغه رنګې په قرآن کې د قید نسبت سازش کول د قید نسبت الله ته به طور اخبار شوی دی دغه رنګې قرآن کې فنسیهم الله هغوی ایر کړو د نسیان نسبت الله ته به طور اخبار شوی دی توجه غواړم ستاسو الله ته به طور اخبار شوی دی نو د کومو خبرو نسبت چې الله تعالی ته به طور خبر وشي هغه به د الله صفت نه وي پېښ شوه او د کومو خبرو نسبت چې الله تعالی ته به طور صفت وشي نو هغه به د الله صفت ګرځي نو نسیان نسبت الله ته به طور اخبار شوی دی د قتل نسبت الله ته به طور اخبار شوی دی لکه یو آیات کې راځي چې هغوی ځان نه دي مګر الا ثالثهم دریم به الله یې آیات څنګه دی الا هو رابعهم دلته اوس یو کس اعتراض کولی شي الا هو رابعهم چې الله پاک ته څلورم ویلی دی توجه غواړم ستاسو یو کس اعتراض کولی شي الا هو رابعهم الله ته څلورم ویلی نو الله خو څلور نه دی یو دی نو د هغې جواب دا دی چې دا رابع اطلاق الله باندې به طورې وصف نه دی شوی بلکې به طورې اخبار شوی دی نو په اخبارو کې توسط ده په اوصافو کې چې کوم دی تنګي ده دا ډېره اهمه قاعده ده ګوره دا قاعده چې تاسو ته یادي نو ډېرو ځایونو کې به د تنګو کوڅو نه تاسو خلاصېږي وځې به پېښ شوه پې که نه متکلمینو دا بهترینه قاعده تړلې ده چې په اخبارو کې توسط ده په اوصافو کې تنګي ده لهذا د قتل نسبت الله ته به طورې صفت نه دی شوی الله ته قاتل نه شوی پېښ شوه پې که نه او دغه رنګې د ادب تقاضام دا ده چې الله ته دې څیزونو نسبت به طور صفت نه کړي لکه د دې مثال لته الله خنزیر پیدا کړی الله سپي پیدا کړي دي لیکن الله ته خالق الخنازیر ویل مکروه دي الله ته خالق الکلاب ویل مکروه دي دغه رنګې پیغمبر علیه السلام بیزله شلې ده او پیغمبر علیه السلام ته حالب ویل مکروه دي ولې دې کې شائبه د سوء ادب ده نو دې خبرو نسبت به الله تعالی ته نه کوي نو په اخبارو کې توسع ده او دغه رنګې چې دی په صفاتو کې هغه توسع نشته هغې کې توقیف دی اصل شریعت ته به ګورې په خبره باندې پېښ شوی که نه جمهور علماء کرام کئی مذہب کے اللہ تعالی جگہ موجود ہے باعتبار علم یعنی یہ حضرات مائیت علمی کی قائل ہے تو اب اشکالی کہ علم تو ایک وصف ہے صفات ذاتیہ سے بھی ہے کیا وصف بغیر ذات کے پایا جاتا ہے اور اگر پایا جاتا ہے تو تعدد قدما لازم آیا اسی بس یو اوږد د دې جوابونه مونږ کړي دي خو علم د الله پاک ته منفک کېږي نه خو د الله پاک د علم مطلب دا نه چې الله حلول کړی دی الله موجود بلا مکان دی او چې کله موجود بلا مکان شي نو په هر یو شی علم دی د دې مثال داسې دی لکه تا خانقاه لیدلې ده ډېر حضرات به عمرې لیدلي دي لیکن زه تا ته دا دې دی نه وایم چې دلته ما سره ناست ستا په خانقاه علم شته ته به څه وې او ما لیدلې ده اوس ته دلته ناست یې ستا هغه علم هغه ځای سره متعلق شو نو د الله پاک د علم دا معنا نه ده چې ممکنو کې حلول وکړو بلکې د الله د علم معنا دا ده چې د الله پاک علم په هر یو څیز باندې حاوي دی لا یعزب عن علمه مثقال ذره د الله پاک د علم د یو څیز هم نه غایبېږي لهذا دې نه د ذات حلول یا د ذات پر دی کې ثابتول زما په خیال چې دا به ممکنه نه وي او دا به د تحقیق منافي وي دا ډېر اوږد دی کتاب بس د سره پوهه په دغه موضوع چې حاجي د واجب د دې ماته وایي چې دا د وحدت الوجود متعلق تفصیل یو خو د وحدت الوجود متعلق تاسو زمونږ د اکابرو په کتابونو کې به تفصیل مومي خو دوه مصادر د تاسو تخیم یو د حضرت تنوی صاحب کتاب بوادر النوادر په دې کې د وحدت الوجود په مسله باندې روغه رساله ده هلته تاسو کتلی شئ دویم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثماني صاحب د فتح الملهم په تکمیله کې تکمیلة الفتح الملهم کې بیا د حضرت تنوی صاحب د دغې رسالې خلاصه او سره د زیاداتو په عربۍ کې را نقل کړې ده په دغه وحدت الوجود مسله باندې بهترین تفصیل دقلته دی چې کوم تقی عثماني صاحب کړی دی هلته تاسو کتلی شئ دا مصادر تاسو ته معقول او وخت تنګ دی لهذا د مسلې تفصیل چې کوم دی نشو کولی
دا هم دغه خبره ده دې سوالونه ما ټول کړي تفصیل مې کړی دی بل لا کوشش وکړه. مونږ علي صاحب ته مولا علي ویلی شو که نه نو مولا علي خو ورته بذاتي ویل جایز دی ځکه مولا معنا د مشر آقا محبوب د لفظ مولا تقریبا اهل لغتو تقریبا 19 معنی ذکر کړي څونه 19 علامه ابن الافیر صاحب په النهایه کې 19 معنی ذکر کړي دي او علامه عبدالحی لکنوي صاحب په حاشیه د شرع الوقایه کې 19 معنی ذکر کړي دي نو لفظ مولا کو علي صاحب ته ځکه څه باک نشته خو چې نن سبا د شیعاګانو او روافض سره مشابهت راځي نو د دې وجنه مولا نه دی ویل پکار پېښ په نور فی ذاتی لفظ مولا په اطلاق کې څه بدیت نشته وی چې د تکوین معنا واضح کړه تکوین معنا چې دا په معنا د تخلیق سره راځي د اتم صفت په صفات ذاتیو کې او دا قدیم دی اگر الله پاک جهت فوق میں نہیں ہے تو ان انزلناه فی لیلۃ القدر دا ویلي ویلي دي چې موږ برنه قرآن نازل کړو ګوره الله تعالی دا قرآن په لوح محفوظ لیکلی دی پېښ او نزول د رحمات او نزول د قرآن د اسمانونو نه کېږي یعنی په لوح محفوظ یې ولیکو بیا بیت العزت ته راکوز کو او د بیت العزت نه چې کوم دی بیا جبریل علیه السلام به راوړلو نو ځکه چې کوم دی انا انزلناه ویلی دی او نزول د بره نه چې کوم کېږي هغه چونکې شرافت هم دی پکې د دې وجه نه بره ته نسبت شوی دی دا معنا نه چې الله پاک بره اسمان کې دی ښه ځکه چې اسمانونه نه وو نو بیا الله پاک کوم ځای و اسان خبره ده شیخ صاحب تاسو ویلي چې مانځه کې به نظر اسمان ته نه کوئ حال دا چې پیغمبر علیه السلام راځي نو قد نرى تقلب وجهك في السماء نو هغه د یو عارض په وجه عمومي مسله هم دا ده یو حدیث کې راځي غالبا چې بخاري کې موږ ویلي وه چې کم سړی اسمان ته سترګې اړوي په مونځ کې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د ده دا سترګې به خدای پاک روغ کړي پېښ شوه نو اسمان ته سترګې په مونځ کې نه دي اړول پکار او تا چې کوم اشکال لیکلي دا د یو عارض په وجه دی پېښ شوه ها د بزیزه صاحب د عبارت خو واضح دی د باندې اشکال بالکل نشته مولانا صاحب زه بس به کوم مېلمانه هم راغلي دي او دا ملګري به خپل تاثرات لږ بیان کړي زما په خیال چې دا به خیر موږ تفصیل سره موږ ګورو دا چټونه موږ ځان سره ساتو دا به تفصیل سره موږ ګورو د دې به بیا خیر دی چې کوم محتم بشان چټونه دي هغې جواب به بیا په د اخري محاضره کې وکړو لکه که تاسو وکړئ موږ 9 محاضرې وویلې د لسمه محاضره د سوالونو جوابونه دي پېښ شوه نو که داسې څه مزید جواب وغیره سوال او محتم بشاني د هغې جواب به تاسو ته وکړو انشاءالله ښه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين